سلامونه نیکی هیلې ستړي مشئ د افغانستان تازه لنډ او مهم خبرونه سرټکي لومړی خبر چې په فیسبوک کې ډیر ښکته پورته کېده افغانستان کې پخواني پایلوټان ګدایي کوي ویډیو در سره حتما تر اخره پورې وګورئ زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس سبسکرایب او سره د ګونګړي نشان ووهئ هغه ویډیو چې یوه میرمن پکې ښودل کېږي او ځان د افغانستان پخوانی پایلوټ او جګړهمنه بولي وایي زه اوس ګدایي سوال کوم او د سوال په پیسو خپل ژوند مخ ته بیایم له دولتي چارواکو لکه اشرف غني او کرزي هم ډېره خواشینی او خفه ښکاري راځو هم د افغانستان په شمال کې د اردو یو هلیکاپټر غورځېدلی په شمال کې د 209 شاهین کلي اردو چارواکي وایي نن سې شنبه مازدیګر 15 بجې او 13 دقیقې د افغان ملي اردو یو MI-12 هلیکاپټر په حیرتان دوراهي کې د ناستې پر مهال له ځمکې سره لګېدلی دی یاد کلي اردو په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د دغه پیښې د تلفاتو په اړه تر اوسه معلومات نه لري تېره شپه د استرالیا په سیډني کې اوپیرا هاوس خپله ودانۍ د افغانستان په ملي بیرغ روښانه کړې وه اوپیرا هاوس د زهره ارکسټر کوربه هم وه هندوستان افغانستان ته 2 جنګي هلیکاپټرې ورکړې هند افغانستان ته 2 نورې MI-15 هلیکاپټرې ورکړې په افغانستان کې د هندوستان سفیر نن سې شنبه د اکتوبر په 15مه په کابل کې د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد ته دغه هلیکاپټرې وسپارلې هند تر دې مخکې هم له افغانستان سره د 2 نورو جنګي هلیکاپټرو وړیا مرسته کړې وه چې د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې 4 وړه هلیکاپټرې په 10 میلیونه ډالرو رانیول شوي دي ټرمپ د افغانستان په اړه بیا څه ویلي دي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي څنګه چې خلک د تفریح او ساتیرۍ لپاره د فوټبال لوبه کوي افغانان په جګړو او وژنو تفریح کوي د ټرمپ په وینا افغانستان د نړۍ په سطحه ناامنه او بې ثباته هیواد دی او علت یې دا دی چې دوی جګړه کوي د ټاکنو کمیسیون د نن شپې تر ناوخته به ټولې بایومټریک رایې سیستم ته شامل شي د کمیسیون مسؤلین وایي دویمه لاره بریالۍ ده د ټاکنو لومړنیو پایلو اعلان ته یوازې 4 ورځې پاتې دي د غیر بایومټریک رایو په برخه کې اوس هم دریځ واضح دی او کمیسیون ته یوازې هغه رای ارزښت لري چې د بایومټریک ټول اصول یې پوره کړي دي تاسو څه نظر لرئ چې ولې د افغانستان پخواني پایلوټان همداسې نور لوړ رتبه کارکوونکي د ژوند په اخره کې سوال کولو ته محتاجیږي خپل نظرونه مو راته ویډیو لاندې کمنټ کې پرېږدئ ویډیو در سره حتما لایک او له نور دوستانو سره مو هم شیر کړئ زموږ د یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب او سره د ګونګړي نشان ووهئ